السلام علیکم، په خیر راغلی خټک صاحب. جی وعلیکم سلام سمینه صاحب، تاسو ته کتونکو ریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه. څنګه یې تاسو؟ خیریت دی؟ شکر دی جی، بالکل ډیره مهرباني. د ډیوا پادکاسټ سره د هفتې له بیا مونږ حاضر یو د خپلو اوریدونکو او کتونکو وړاندې. مظاهرې خو به زه وایم چې لږې شانتې دمه پکې راغلې ده، قلاري راغلې ده، خو چې څنګه ولیدلی شو په امریکا کې د جورج فلایډ د مرګ نه پس چې کومې مظاهرې شروع شوې، نو غوښتنه پکې خالي د هغه دپاره انصاف نه وه، بلکې چې کوم د امریکا په پولیس نظام کې او په نور مجموعي نظام کې چې کوم د تعصب دی د دغه نظام د بدلولو غوښتنې پکې وي. تاسو څنګه ګورئ چې څومره تبدیلیانې لګیا دي کیږي د دغه مظاهرو په نتیجه کې پولیس په نظام کې، په مقامي چې کوم انتظامی نظام دی په دې کې چې کومې تبدیلیانې لګیا دي لیدلی کیږي؟ بېشکه ګورئ، د دې واقعې نه پس موږ چې څه په امریکې سړکونه وکتل، هر قسم ته واقعات مو وکتل، مرګونه هم پکې وکتل، عزتي مو وکتل، هر قسم تشویزونه مو وکتل، او بیا هغې نه پس موږ یو نوی حرکت وکتلو امریکې کې هر لحاظ سره. تاسو وګورئ، مریم ویبسټر چې کومه یو ډکشنري ده د انګریزۍ چې کوم کې تاسو ته مختلف الفاظو معنی ښودل کېږي، هغه کې د ریسیزم چې کوم تشریح دی هغه بدله شو. نن 2 ورځې اول هغه بدله کړل، ولې چې هغه په حواله تر چا دا سوال اوچت کړلو چې د تاسو چې څنګه د ریسیزم یا نسلی تعصب چې کوم تشریح کوي لګي په دې ډکشنري کې، هغه غلطه ده. دې کې پکار دی چې تاسو نور هم زیاتوالی راولي. دا د دې کم اغیز یا اثر دی دا دومره حدا پرې دی. لاریونو کې چې کم خلکو برخه غستې وا یا مظاهرو کې هغه چې کم 2 غوښتنې وي چې کم تاسو ذکر وکړلو، یو دا چې د جورج فلوید خاندان ته د انصاف ورکړل شي، او سره دا چې د دې چې کم امریکای کې دنه چې کم پولیسینګ نظام دی او د انصاف نظام دی د کې چې کم کمزورې دي هغه دې درست کړل شي، او دا ذهن کې وساتئ. دا یو ډیر ما په خیال د امریکای جمهوریت په حواله سره ما په خیال دا یو ډیر مثبت اړخ دی چې ګوري همیشه لپاره جمهوریت کې مظاهره کیږي او مظاهرات جمهوریت حق دي. مظاهره مقصد دا وي چې د حکومت چې کومه توجه د هغه یو دغه شیش طرف ته راوړي چې کم په وجه باندې خلکو یا د ولس په ژوند باندې منفي اغیز راځي، او هغه غوښتنې چې کوم هغه مخه تراولي، نو حکومت دا کار چې هغه ته وکړي. نو دا چې کوم مظاهره شوی دا امریکای حکومت خلاف نه وي، دا ما اول ویلي او سم ما دا راي ده چې دا د امریکای کې د پولیس نظام خلاف دي، او چونکه امریکای حکومت لکه هر څه امریکای وفاقي حکومت نه کنټرول کوي، دلته چې کوم مقامی حکومتونه دي هغه ډیر زیات مضبوط دي. نو هغه وجه باندې د امریکای دنه 18,000 نه زیات پولیس محکمې دي، 18,000 نه زیات چې هغه کې د خارګوټي نهونی سره تر لوی خارویو پورې چې کم د پولیس محکمې دي هغه یو خپل نظام در لاندې کار کوي. هغه باندې د وفاقي حکومت عمومي توګه باندې ډیر لوی کنټرول نه وي، بلکې هغه مقامی حکومتونه دا فیصله کوي چې موږ کم قسم ته پولیس نظام غواړو، کم قواعد او ضوابط او قانون ورته جوړو، هغه در لاندې هغه کار کوي. عمومي توګه باندې چې کم د امریکای اساسي چې کم قانون دی یا چې کم آئین ورته مونږ وایو، هغه یو لوی امبریلا یا د چترې په شانته کار کوي. صحیح. هغه لاندې چې کم لوی اصول ته شوی دي، هغه اصول په بنیاد باندې خو سوالو چته دي شي یو مقامی پولیس محکمه کنډکټ یا د هغه چې کم طریقې سره کارکردګي د هغه باندې سوالونه چته دي شي، خو امید توګه باندې هغه ډیر زیات آزاد دي. نو موږ دا وینو چې پورا امریکا کې یو نوې یو لهر راغلی دی چې کم در لاندې په امریکا کې دا ټول د پولیس محکمې چې کم نظام دی هغه بدلیدو د لپاره مختلف لیول باندې ګامونه شروع شوي دي، او هغه ګامونه د ما په خیال چې کم پولیسینګ دی. ګوري دا ټول چې کم د دومره لوی مونږه مظاهره وکړلې، هغه په نتیجه کې یو امریکا کې یو نوې بحث شروع شوی دی. یو خدا چې ریسیزم په حواله سره چې ریسیزم دی څه شي، لکه تا وایم چې تعصب څه شي دی. تعصب آیت دا دی چې زما رنگ او بل ثړي بل انسان رنگ کې چې مختلف وي مونږه، نو مونږه پکار ده چې یو بل سره چې کومه اړیکې لرو هغه هم پکار ده چې مختلف وي. آیا هغه صرف واحد ده یا چې څوک ماته په کم نظر ګوري، بهشکه چې هغه هر څوک وي،
دا هم یو تعصب دی. آیا زما خاندان یا زما ریس یا زما چې کم قبیله ده هغه ته یو سپک نظیر سره ګوري؟ دا هم ریسیزم. نو دا یو ډیر لوی سوال اوچت شولو. هغه باندې بحث شروع شولو چې آخر ایگزیکټ ریسیزم دی څه، او بیا دا چې کله ته د دې خبره تعین وکړي چې ریسیزم کې څه راځي، ځکه د مریم ویبسټر ذکر ما تاسو ته وکړلو د ډکشنری چې هغه دا وایي چې بیخنه اول د دې خبره جاج واخلي چې د تاسو چې کم شي ست تعصب وایي د مطلب څه دی. اول مطلب واضح کړئ، بیا هغه نه پس به قانون ته راځو او هغه چې او تاسو ته ګوري هر چا تخکاری لګیا دي. دې خبرې ته راتلم چې په ورجینیا کې خو څنګه چې تاسو ذکر وکړو په راتلونکي سیشن کې به په دې باندې بحث کیږي د پولیس په نظام باندې څنګه په دې کې اصلاحات راوستلی شي. په نورو ریاستونو کې سره سره د ورجینیا او میریلینډ په امریکا کې دا غوښتنې هم په سوشل میډیا باندې خصوصا خلک کوي چې د پولیسو د فند بند کړی شي، ډي فند پولیس، دا غوښتنې روانې دي. نیویارک کې تاسو څه ګورئ؟ د امریکا ټولو نه غټه د پولیس محکمه ده په نیویارک کې. هلته کې د کم قسمه بدلونونو دپاره غوښتنې یا تحریکونه شروع شوي دي؟ ګورئ دا بالکل چې کم تاسو د ورجینیا یا د میریلینډ ذکر وکړلو چې کم ځای کې کوم ایالتي اسمبلی ده هغه به په دې باندې غور کوي. په میریلینډ کې هم کافي ګامونه اخیستل کېږي. په نیویارک کې هم لکه تاسو ذکر وکړلو چې دا د نیویارک پولیس ډپارټمنټ د امریکا ټولو لوی پولیس محکمه ده، یعنی 40,000 پولیس والا د کې نوکر دي. او دلته کې چې کم بجټ دی هر کال نیویارک ښار انتظامیه په دې پولیس باندې $6 ارب خرڅ کوي هر کال. اوس کله نه دا واقع شوی ده، نو یو څو شیزونه شوي دي. یو خدا چې لکه تاسو وویل چې د ریفارمز یا چې کم اصلاحات دي هغه دې راوستلی شي. دویم دا چې ډیفنډینګ، یعنی ډیفنډینګ مطلب خدا دی کومګه ډیفنډینګ لیټرل مطلب وایي، یعنی بالکل بامانی چې کوم حقيقي مانو کومګه ورته. نو ډیفنډینګ مطلب خو محکمه خاتمه ده، ځکه چې دا ټول محکمه خو په بجټ چلیږي، او ډیفنډ مطلب دا چې بجټ ختم کا. نو ډیرو ځایونو کې دا شوي هم دي، لکه داسې ګامونه غستل شوي دي، ختم شوي خو نه دي خو ګامونه غستل شوي دي. لکه په مینیاپولیس چې کوم ځای کې جورج فلوید قتل شوی، هغلته کې چې کوم مقامي سټي کاونسل دی هغه یو قرارداد منظور کړلو چې بالکل دا محکمه ختمه کړي. مونږ ته محکمه نه ده پکار، پولیسینګ نظام به څنګه وي دې باندې ورسته خبره کو خدا لري کوي. په نیویارک ښار کې $6 ارب بجټ دی او میئر بل دی بلازیو چې کوم د مخاروال دی هغه د طرفه دا اعلان شوی دی چې مونږ به د دې کې $1 ارب کمواله راولو د دې بجټ کې. نو اوس د دې کې $15 ارب شي. ورسره دا چې د پولیس نظام باندې چې کم حکومت د طرفه یعنی مقامی حکومت د طرفه چې کم ډیر زیات نظر ساتل کېدل او ډیر شیزونو پټ ساتل کېدل، لکه نه به خودل مثلا خلکو خلاف کا شکایت راغلي، پولیس افسرانو خلاف کا شکایت راغلي دي، نو هغه په پبلک ریکارډ نو خلکو ته بدا پته نه و چې یو پولیس افسر ما سره زیاتې کوي یا هغه چې کوم رویه ده هغه نامناسبه ده. نو آیا دا زه واحد سړی یم چې ما سره دا حرکت کړی دی، او کدن اول هم د خلاف د شکایت شته دي، او کده ته شکایت شته دي نو آیا قانون کې سداسه تګلار شته دي چې زه داسې افسر پر ضد یا هغه خلاف لاړ شم چې اپیل وکم چې د خلاف د څه کاروایی وکړل شي. داسې قسم ته شیزونه را روان دي، او بلکې د نیویارک چې کوم زموږ والی د نیویارک ایالت انډریو کومو هغه خو پرون د تړکه ورکړی دا مقامی حکومتونو ته، یعنی چې کوم د خار او خارګوټي چې کوم دي هر چا چې کوم ځکه پولیس محکمه شته دي هغه ته دا وارننګ ورکړی دی چې تاسو خپل چې کوم نظام د پولیس کې هغه کې تاسو بدلون را نوستلو، اصلاحات مو را نوستل او ما ته مو نه خول زه تاسو پیسې بندوم. لکه کوم ایالتي حکومت دی هغه به داسې محکمو ته پیسې نه ورکوي چې څوک خپل ځان کې بدلون نه راولي. نو دا ټول چې کوم تحریکو دا د هغه نتیجه ده. او همدغه په خیال چې جمهوریت طاقت هم دی ټیک دا چې هغه کې واقعیت هم غلط شوي دي، هغه خو هر چرته قانون شکن خلک هر چرته موجود دي، د تام شته دي. په امید توګه چې کوم پیغام ورکړل شوی زما په خیال د امریکای چې کوم واکمن دي هغه پیغام اوریدل دي او په هغه باندې عمل هم تاسو ښکاري. خو اصلاحات چې کله خبره کیږي ریفارمز، نو هغه خدای چې په موجوده نظام کې تاسو د دې لګ شکل بدل کړي، طریقه بدل کړي چې د نه خلکو ته
چې د چا د پاره دا دی نوره ګټه ورسي. او ډي فند یا پیسې بندول خدا دی چې اډو د دې ضرورت نشته د دې ادارې یا د دې محکمې، دا بالکل ختمه کوي. خو دا آیا ستاسو خیال کې دا تاسو ته حل ښکاري؟ پولیس خالی دا خو نه ده چې هغه کارونه کوي چې کم د خلکو پر نه دي خوښ یا د خلکو پر ضد دي. پولیس خو خلکو ته سکیورټي او تحفظ هم ورکوي. نو دا ډي فنډینګ کول او یا محکمې بالکل ختمول دا حل دی د دې مسلې؟ زه دې باره کې ډېر محتاط بوم. زه دا نشم ویلی چې آیا دا حل دی که نه دی، خو زه دا ضرور ویلی شم چې کم موجوده پولیس نظام دی دا کار نه کوي. دې کې څه نه څه بدلون پکار دی. آیا دې مطلب د پولیس محکمه مکمل طور باندې ختمول او دې پر ځای څه نوی نظام راوستل چې کم زما او ستاسو جن حفاظت ضمانت ورکولی شي هغه راوستل دي، او که موجوده نظام کې بدلون. مونږ ته دوه شیزونه ښکاري. ګورئ لکه څه ښاریو کې خو دا داسې ګامونه اخیستل کېږي لګیا دي چې پولیس محکمې کې اصلاحات راوستلی شي. خو ورسره څه ځایونو کې دا سوال هم اوچتېږي چې څنګه به کېږي. لکه زه تاسو ته مثال درکړم. ګورئ دا وخت چې کم پولیسینګ نظام دی په امریکا کې، نو پولیس والا کنټرول چې کم دی، یعنی هغه چې کم طاقت دی، آئینی طاقت چې کم دی، قانوني طاقت چې کم دی، هغه دا دی چې هغه هر چا په حواله سره سوال اوچتولی شي، تپوس ترنه کولی شي، حراست کې اخیستی شي، قانون په لاګو کولی شي، دا کار هغه کولی شي. مقصد امن عامه ساتل، یعنی چې کم بنیادی مقصد دی د پورا پولیسینګ نظام هغه شهریانو ته تحفظ ورکول دی. نو اوس چې کم نوې شیز مخې ته راځي لګیا دی. نیویارک کې چې کله بل دی بلازیو د مون ښاروال چې کله دا اعلان وکړلو چې زه یو ارب ډالر کمولو اراده لرم د بجټ پولیس محکمې بجټ کې، نو هغه ورسره دا هم ویل چې دا پیسې به ځي چېرته. هغه وایي چې دا پیسې به زه نورو محکمو کې انویسټ کوم یا هغلته به دا پیسې اړوم، ولې چې پولیس ته پکار نه ده چې هر یو کار وکړي. مثلا یو سړی دی چې هغه بې کوره دی، لکه موږ ورته دلته هوملیس خلک وایي، تاسو په ټینډر کیپس ته به ګورئ چې کم بې کوره خلک دي یا ذهني مریضان وي یا هر توجه وي، که هغه چېرته لانجه کوي یا څه مسله کوي، نو فوراً پولیس راغوښتلی کېږي. چې کم نوې سوچ راځي هغه دا راځي چې پولیس ته یو څو شیزونه یو څو کارونه ترې نه والی. مثلا که یو هوملیس سړی دی یا ذهني مریض دی، هغه لګیا دی امن عامه خرابوي، نو آیا دې ته پولیس راتلو ضرورت شته دی؟ نو ډیرو ښاریو کې دا خیال دی چې نه هیڅ ضرورت نشته دی. او دلته اورېګن امریکې یو ایالت دی، هغلته کې یو ښار دی، هغلته دا یو تجربه هم شوې ده. هغلته یو نان پروفیټ څه چل کړی دی چې هغوی ښار انتظامیه سره یو ټیکه یې کړې ده. ټیکه یې دا کړې ده چې پولیس به هر یو کال ته نه ځي. لکه 911 تاسو دلته 911 کال وکړئ، ټلیفون وکړئ، نو تاسو ته پولیس هم راشي او فایر بریګیډ هم راشي او امبولانس هم راشي. صحیح. هغلته کې په اورېګن کې څه چلو شولو چې هغوی ډیر کارونه چې کم چېرته کې پولیس ضرورت نه و، خو همیشه به پولیس تللو، هغه کارونه دې تنظیم واخیستل. نو نتیجې سره ووتله، نتیجې دا راووتله چې هغه ښار کې چې کم د اوورال چې کم د کرایم ریټ و، یعنی چې کم د هلته کې هغه وارداتونو چې کومه شرح وه هغه کې مکه کموالی دی، زیاتوالی نه دی راغلی. خو ورسره چې کم 911 کالز، یعنی چې کم خلک په ایمرجنسي کې 911 ته کال کوي یا ټلیفون کوي، هغه کې هغه 60% کالونو چې کم لوډ او هغه د ادارې اخیستی. مطلب دا شو چې 60% بوج د پولیس په محکمې کم شولو. هغه وجه دا هغه په وجه باندې د پولیس محکمې بجټ هم کم شولو، ولې چې هغه هغومره ضرورت نشته دی. هغه د فورس هم زیاتولو ضرورت نشته دی، لکه نور پولیس والا په سټریټس باندې راوستو ضرورت نشته دی. دا هغه سوچ دی چې کم مستقبل کې چې کم د پولیسینګ چې کم یو کانسپټ دی هغه بالکل لګیا دی، هغه تشریح نو کوي لګیا دی چې آخر مونږ کو پولیس مقصد خو خلکو ته تحفظ ورکول دی. نو آیا دا واحده لاره ده چې کم په ذریعه خلکو ته تحفظ ورکول کېدی شي، یا آیا که دغه لاره ده نو بیا په دې نظام کې کم داسې بدلون راتلی شي چې کم په بنیاد باندې اول پولیس والا محفوظ وي، ولې چې هغه د مات ته حفاظت راکوي، دویم شهریان محفوظ پاتې شي د پولیس والو د لاسه، ځکه چې غلط خلک هم موجود دي. نو چې کم خلکو په حواله تر شکایتونه اول راتلل او هغه پټ ساتل کېدل، اول کار چې کوم وشول هغه دا وشول چې هغه لګیا دی اوس ښکاره کوي. نو دې مقصد دا شو چې خلک به عدالتونو ته شي چې دا پولیس والا خلاف دومره شکایتونه دي، دا ولې په پولیس فورس کې دي. او امریکا کې تاسو ته پته چې عدالتونه ډیر زیات طاقت لري او هغه هر څه بدلولی شي. نو ځکه زه وایم چې دا لوی بنیادی ګامونه دي چې کوم اخیستل کېږي
مستقبل به څنګه وي دې باره کې فلحال ته نشو ویلې، خو دا یو ډېر یو زور ته خوندور دور خو به نه وایم، خو تاریخ دور ورته ضرور وایم. تاسو تاریخ دی چې موږ وګورو. تاسو د مستقبل خبره وکړه چې په مستقبل کې به سیاسي یو خبره اترې ده چې کله موږ د مستقبل کې په باره کې خبره کوو نو موجوده وخت چې وګورو ټیکنالوژي دومره اډوانس شوې ده چې هر یو شی موږ ته ښکاري چې د دې به یو ټیکنالوژیکل شکل یې کنه، لکه روبوټس په ذهن کې راځي او دا ښکاري چې هر یو کار به روبوټس کوي. لکه د مستقبل دا پولیس هم سدي څه خو نه ښکاري چې دا به هم روبوټ سي، هغه به پولیسینګ کوي. بالکل دا هم پوسیبل ده، دا هم پوسیبل ده. د دې امکان تاسو بالکل نشئ رد کولی چې آخر څومره کارونه داسې دي چې هغه به انسانان کوي او هغه انسانان به په ورده کې وي او په ورده کې به نه وي او هغه اختیارات به سوي او هغه باندې چې کم سزا او جزا نظام دی هغه څومره مضبوط دی چې کله دا شیزونه موجود وي نو هغه په بنیاد باندې بیا تاسو ته فرق ښکاري. نو دا چې کوم د دومره امریکا کې مظاهره وشولې هغه نتیجه اوس په نړۍ ګوري ما په خیال کداګه مومنټم پاتې شو چې کوم اوس د وخت روان دي. خو صدر ټرمپ راته ښکاري چې لکه موافق نه ده د هر څه سره، نه غواړي چې پولیس په نظام کې داسې بدلون راشي او نه د ډی فنډینګ یا پولیس ته د فندونو کموالی څه دومره هغه نه خوښوي کنه چې داسې کار وشي، بلکې هغه وایي چې نور زیات فند دې ورته ورکړی شي. دې ته څنګه ګورئ دا سچویشن کې څه را روان دی تبدیلي؟ ګوري صدر ټرمپ ما په خیال یو مشکل حالاتو کې دی، مشکل حالاتو کې داسې دی چې کله یو ولسمشر وي نو هغه د پوره هیواد ولسمشر وي، هغه چې کله سوچ کوي یا فیصله کوي نو هغه ډیر دور رسوي، هغه اطلاق په هر ژوند هر اړخ باندې کیږي لګیایي. نو چې کله صدر د نور چې کوم د امریکای مقامی حکومتونو دي هغه یو طرف ته غوښتنې کوي چې بدلون راولي، نو صدر ټرمپ هم وایي چې بدلون راولي. په دوه شیزونه دي، دوه نکات دي چې کوم باندې صدر ټرمپ د نور سره اختلاف لري. اوله دا ده چې چونکه دا یو سیاسي سیاست په لحاظ ډېر اهم وخت دی چې امریکا کې ټاکنې را روانې دي، نو صدر ټرمپ ته د پولیس ډېر غټ حمایت حاصل دی په امریکا کې. امریکا کې چې څومره پولیس یونینز دي هغه کې اکثریت صدر ټرمپ سره ولاړ دي. نو یو خدای چې هغه دغه ووټران هم دي او سره دا چې صدر ټرمپ اصولي تور باندې په امریکای پولیس نظام کې اصلاحاتو مخالف نه دی. هغه د څه شي مخالفت کوي، هغه وایي چې د دې پیسې مکموي، ځکه چې تاسو پیسې کمې کوي نو هغه سره دا محکمه کمزوري کیږي لګیږي، نو دې سره د موږ امن عامه باندې د ډېر منفي اغیز راځي. تاسو دا وکړئ چې د دې کې سزا او جزا نظام مضبوط کړئ، اکاونټیبিলিټي زیات کړئ، ترانسپیرنسي یعنی چې کوم شفافیت دی په دې نظام کې هغه زیات کړئ، د خلکو نه تاسو کوي او سره دا چې پولیس ته داسې نوي ټیکنالوژي لاسته ورکړي لکه تاسو د روبوټس ذکر وکړو، بالکل هغه پوسیبل د فیوچر کې هغه مستقبل کې دا تاسو د امکان نشي رد کولای. سناسو صورت کې ټیکنالوژي او سم شروع ده. ګوري آرټیفیشل انټيليجنس AI چې کوم وایو یعنی مصنوعي ذهانت چې کمپیوټر یو نظام دی، بیسیکلی یو پروګرام دی، هغه اوس هم پولیسینګ کې استعمالېږي. مطلب دا چې څومره ډیټا راغونډيږي، لکه نن دومره FIR درج شولې، کیسونه درج شول، دومره وارداتونه شول، دومره مړی او شلچوکي شولې چې څه شوي دي، هغه ټوله ډیټا یو نظام ته یو کمپیوټر پروګرام ته ځي، بیا هغه کمپیوټر پروګرام هغه جایزه اخلي او بیا تاسو ته پروجیکشنز درکوي. صحیح چې کوم موږ آرټیفیشل انټيليجنس وایو چې هغه خپل ذهن یعنی هغه آرټیفیشل مصنوعي ذهن د دې پورا ډیټا انالایز کوي، بیا درته وایي چې دې لکه په یو خار کې مختلف زپورټس یا مختلف خار راینه دي، نو دې خار دې سیمه کې د جرایم او شر کې زیاتواله راتلی شي ولې چې دا ډیټا خوي. نو دا پولیسینګ کې دا وخت هم استعمالېږي. نو صدر ټرمپ د طرفه چې کله دا غوښتنه کیږي نو هغه وایي چې دوه کې انویسټمنټ وکړي چې تاسو محکمه زیاته انفورم وي، هغه ته زیات معلومات وي، هغه طاقت چې کم دی هغه باندې هم چک واچوي. بهشک چې هغه باندې چک واچوي لکه دا چوک چې کم وی لکه دا مړای کې خلک نيسي چې کله څه کوي هغه سو قابو کوي. نو دا د باندې تقریبا بیان ولګیدل امریکا ډیرو ایالتونو او دا به تاسو ګورئ چې دې شي چې را روان وخت کې دغه چې کانګرس کې هم په دې باندې قانون سازه د پارک ډیر کار کیږي لګیا دی، هغه به مخ ته راځي. نو موږ ګورو چې صدر ټرمپ هم کې دې شي چې د دې چې کم پیسې کمولو او مخالفت کوي لګیا دی او دا به کوشش دا کوي چې د پولیس فورس کمواله هم رانشي او البته دا دې ته ضرور تیار شي. زما خیال دا دی چې نظام کې اصلاحات او هغه مخالف نه دي.
خو عمومي توګه باندې هغه دا وایي چې پولیس والو چې کم مورال دی هغه دومره ښکته مه کوئ چې کله یو داسې وخت راشي چې دلته کې هغه برای راست اغیز په جرایم وشي هغه دا نه غواړي نو هغه یو مشکل صورتحال کې دی هغه لپاره یو بیلنسینګ اکټ دی چې هغه چې کم خلک مظاهره کوي هغه خبره هم واوري د پولیس والو هم واوري او عمومي توګه باندې چې کم د هغه خپل سوچ او نظریه ده هغه باندې هم خپل ځان کاربندو ساتي نو ګران وخت دی هغه د پاره صحیح نو زموږ د پودکاسټ وخت هم بس په ختمېدو دی خټک صاحب به وګورو به چې آیا څه د ټرمپ مخکې فیصله راځي مخې ته یا کانګرس تګلارې سره مخکې راځي د پولیس اصلاحاتو په حواله سره خو دا ضرور زم نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ولیدل چې کله په امریکا کې مظاهره کیږي د یو څیز خلاف نو دا غي سنسه نتیجه ضرور مخې ته راوځي هغه نتیجه چې دې ځل ده هغه د پولیس په نظام کې د بدلونونو د اصلاحاتو او د غشانتي د نورو ګامونو په شکل کې خلک ګوري او همدا زما په خیال کې د جمهوریت یو مثبت اړخي چې کله د جمهوریت کې خلک واړي نو هغه سنسه ضرور مثبتي ګټه ترلاسه کوي نو خټک صاحب دې سره به اجازه ته مو غواړو خپل اوریدونکو او کتونکو نه ډېر مننه لیدل به چې څه مخکې بدلونونه راځي بیا به هم خبرې کوو د غشانتي په مهمو موضوعاتو باندې زه سمینا حسن او ما سره میلمه او جهانگیر خټک صاحب تاسو ټولو نه اجازه غواړو الله پامان